ښځې بچو سره محبت فرض دی. الله رسول بیا امر کړی دی. نبی علیہ السلام به دا هغه چا بدي ویله چې نوسي او بچي به نه ښکلول. نبی علیہ السلام ویل ستا پړه کې الله رحم نه دی اچولی. ځلې نبي صلی الله علیه وسلم خپل نوسي ښکل کړو، نو یو کس ورسره ناست و، د یو قوم سردار راغلی و. هغه ورته وایي ای د الله نبي اتقبلون صبیانکم، تاسو ماشومان هم ښکلوئ؟ دا بعضې خلک دونه سخت دي، ماشومان هم نه ښکلوئ، مینه هم ورسره نه کوي، طبیعت نه سخت سړی. نو نبی علیہ السلام ورته وفرمیل او کنه دا زموږ بچي دي که نه، نوسیم دي، دې سره خو مینه پکار ده. هغه ورته ویل موږ خو زما خو 10 بچي دي، فإن لي 10 من الأولاد، زما خو 10 بچي دي، اوسه پورې مې یو هم لا نه دی ښکل کړی. بای سړی دومره زړه نه سخت، الله ولا 10 بچي ورکړي، یو هم لا ځان ته نه دی رانږدې کړی. نبي صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وایي چې الله ستا په زړه کې رحم نه دی اچولی، زه به څه وکړم؟ ستا خو ډېر سخت زړه دی چې ته دومره بچو سره او د اولاد سره مینه محبت نه کوې. ګوره د بچو سره، اولاد سره، کور والا سره محبت، په دې موږ ته قرآن او حدیث امر کړی دی. د الله نبي موږ ته فرمایي وخیارکم خیارکم لأهله، تاسو کې غوره سړی هغه دی چې خپل کور والا سره ښه سلوک کوي. خو همدا کور والا او همدا بچي چې کله ستا زړه دومره ډېر ونیولو چې مونځ پاتې او دین پاتې، تلاوت پاتې، ذکر پاتې، اذکار پاتې، بس ټول ټیم دی ولا ورک، نو همدا بچي به دې هلاک او تباه کړي. همدغه قرآن کې بیا الله فرمایي چې ستاسو بچي او ستاسو ښځې ستاسو دشمنان دي. په کوم وخت کې دشمنان دي؟ یا الله یو ځای کې ته وایې چې دا د دې حقونه پوره کړه او دا تقوا ده چې د دې حقونه به ورکړي، او بل طرف ته یا الله ته وایې دا دشمنان دي. دا ولې؟ دا په هغه وخت کې دشمنان جوړ شي چې کله ته د دې دپاره د الله احکام ماتې، نو لهذا بیلنس به ساتې. بیلنس معنی خرابې، د الله حقونه به مدا کې، د بچو به مدا کې، د ملګرو د دوستانو غم خادي، کاروبار، تجارت، هر څه کوه، خو بیلنس ساته. بیلنس مه ګډوډوه، توازن مه خرابوه، توازن برقراره ساته چې دا دین در باندې نه ګډوډېږي. هر وخت ګوره چې دې وخت کې ما ته کوم حکم متوجه دی. د نبي صلی الله علیه وسلم بیبیانې فرمایي وایي موږ سره به نبي کریم صلی الله علیه وسلم په کور کې تشریف فرماو، گپ شپ به را سره لګو. د نبی علیه السلام الله ښایسته اخلاق ورکړي او د خپلو بیبیانو سره ډېره مینه وه او ډېر ښایسته اخلاق، لګیا به ورا سره ناست به او محبت به، خوږې خبرې به وي. خو چې څنګه به نبي صلی الله علیه وسلم اذان واورېدو، وایي موږ نه به داسې روان شو، موږ که دا څوک پردی سړی دی سره به راته کتل نه چې 15 منټه مخکې دا همغه سړی و چې هغه 1 منټه او 2 منټه مخکې هغه کم گپ شپ او کومه خندا وه، او اوس دومره سیریس شو، ډایرکټ رانه روان شو، ګوري م شاته نه، مسجد طرف ته روان شو. داسې طریقه باندې چې کوم وخت د الله د حکم وخت راغی بس هغه طرف ته متوجه کېږه. او دغه رنګه چې کله داسې وخت راغی چې اهل سره وي، بچو سره وي، د هغوی حقونه ادا کوه. کاروبار کې وي نو کاروبار دې کوه په جایزه طریقه باندې. تا الله او رسول دې نه منې کوي چې ګینې تجارت مه کوه او د ښځې حق مه ادا کوه، او یا ګینې د اولاد حق مه ادا کوه، غم خادي ګینې مه کوه، او یا ګینې ته چکر مه وهه چېرته ځمه. دا خو ته الله او رسول نه دي ویلي. دا کارونه وکړه، خو په دې کې پریزونه وکړه. پریزونه لکه ډاکټر تا ته وایي که نه هلکه تا کې ګوره د فلانې بیماري د خوراک کوه، خو دا فلانې خوراک مه کوه، یا دا خوراک کوه خو په دې ټایم کې مه کوه. د شپې کرې دا شی وخوړو نو ګوره بیا به د شپې ستا طبیعت خرابي. ګوره نو موږ څومره خیال ساتو لکه ډاکټر راته ویلي. ډاکټر خبره ډېره مهمه ده زموږ په نسبت باندې، ځکه چې دا یو څو فوټه بدن هم خرابېږي. خو هغه د الله او رسول خبره چې هغه راته وایي مه کوه دا کار، ثابت زموږ ایمان تباه کېږي او جهنم ته پیځو، پروا هم زموږ نشته. وایي ګورو به ورسره.